السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د صدقې د ګټو څخه یوه دا هم ده چې زړه له هر ډول ناروغیو څخه، که هغه د کینې، حسد، بعض، بدنیتي او د زړه تنګون دا ناروغي ده، دا له منځه وړي. هغه خلک چې صدقه کوي هغوی تل په زړه نرم خلک وي، سخت زړي نه وي، ډېر آرامه زړه لري، اطمینان قلبي ورته حاصل وي. او صدقه له تاسو څخه دا نه غواړي چې تاسو دې ډېرې روپۍ ولري. د رسول صلی الله علیه وسلم د یو حدیث مفهوم دی، که چیرته یوه خرمه، یوه ګیلاس اوبه دا تاسو ورکړئ، دا هم ستاسو لپاره صدقه ده. که چیرته هېڅ هم نه وي، یوازې تبسم کول، د خپل مسلمان رور سره په ورین تندي مخ کېدل، دا هم صدقه ده. د صدقې لپاره بهترین موسم دی دا د روژې مبارکه میاشت ده. په دې میاشت کې صدقې وکړئ. که نور هېڅ هم نشئ کولی، د یو روژهدار لپاره یوه خرما ورکړئ، یو ګیلاس یخې اوبه، یو ګیلاس شربت د هغوی لپاره تیار کړئ. دا به ستاسو لپاره صدقه وي، زړه به مو د یاد شوو ناروغیو څخه په امن کې وي. السلام علیکم ورحمة الله